چې راشه ماما مسواک تسبیح وهلی. د پېښور په لویه ارته سینا سهار وختي مې یو ماشوم ولیده، خپې یب له خپې او سره ببر ګرځېده. په شیبه پس یې دا اواز به کوو راشه ماما مسواک تسبیح وهلی. زه ورته خدای ګو حق حیران ولاړم. اخر دی خم د ابدالین وسی دی، اخر دی خم د خوشحال خان وارث دی، د ده دا عمر د قلم کتاب دی، دی ولې دلته کې تسبیح حسوي. ما ویل بچیا سکول ته ولې نه ځې؟ دغه سوال نه و، تا به ویږنې بس. ما دې ماشوم ته سپورې سترګې ووې، رنګ یې تک سور شو، نیولې شولو. یوه شیبه یې په سلګو وژړل، بیا راته دا رنګه ګویا نه شولو. د بېوسۍ مې امتحان مه اخله، زه هم ارمان لرم چې سکول ته تللی. څه مدت لم بس بلها خوند یې و، خو بېوسۍ دې خط له راوستمه چې په دې ښار کې اوس تسبیح حسوم. ما ویل بچیا پلار دې څه کار کوي؟ یوه شیبه غلي ګونګې ولاړو، بیا یې سلګو کې ووې مړ دی ماما هم په دې ښار کې مزدوري کوله، هغه به ښه ډېره خواري کوله، هغه به څه ناڅه پیسه ګټله، ما له کتاب یې هم بسته ګټله. دا یې ارمانو چې زه لوی سړی شم، په مستقبل کې لوی افسر جوړ شمه، زه به هم سکول ته ډېر په شوق تللمه، په هر یو کلاس کې به اول راتلمه. د پاس کېدو به مې چې پلار خبر شو، د خوشحالۍ نه به یې غاړه راکړه، بچیه ته به لوی افسر جوړېږې، ته به د دې ولس په کار راځې. لا څلورم مې هم پاس کړی نه و، لا څلورم مې هم پاس کړی نه و. کور ته چې راغلم چوټۍ نه وروستو زموږ په کور کې یو غوغا جوړه وه، هر چا به وي ډېر ایماندار سړی و، خواري یې کوله ډېر د کار سړی و. زه چې کوټې په نږدې شوم نو مور مې په دواړه لاسه ځان وهلو. زه چې کوټې په نږدې شوم نو مور مې په دواړه لاسه ځان وهله، پلار مې په وینو کې لت پت و کټ کې سترګې یوازې وې اسمان لوري ته. زه چې مور ولیدم نو چغه یې کړه، بچیه راشه که نه موږ تباه شو، پلار ته نن ډېر وګوره بیا به نه وي، د خوشحالو ژوندون مو سره خوړه، زموږ په شونډو اوس خندا به نه وي، پلار دې په ښار کې به م چاودنې ښکار شو. ما ته مې مور لا په ژړا کې دا وې، ما ته مې مور لا په ژړا کې دا وې. زه مې یکدم په بابا وغوړېدم، ګرانه بابا را غاړې وځه که نه، د څلورم مې نتیجه سبا ده. ما ته استاد ویل چې بیا په کلاس کې تا د هر چا نه ښې نمبرې اخیستي، تا خو وې تا نه به افسر جوړوم، نو ولې دومره زه دې پرېښودمه. ماله به اوس قلم کاپی څوک اخلي، زه به پنځم جومات ته څه وړمه. مور مې ژړا کې را نږدې کړم ځان ته، ویل یې چپ شه زما ګل بچیه، ستا نه ضرور به زه افسر جوړوم. په دغه ورځ د مازدیګر نه وروستو چې پلار مې حوضو کې دفن کړه ترونو، نو زموږ کور ته بیا راغلي نه دي. د ماماګانو به مې څه وایمه، د ماماګانو به مې څه وایمه. تر درېیمې راغله، خو له درېیمې وروستو داسې یې خیر کړو لکه بس زما مور د دغې خلکو وړه هېڅ هم نه وه. د پلار له مرګه څلور میاشتې وروستو مور مې د خان کور کې روزګار شروع کړو. د خان بچو له به یې رخت وینځلو، هغوی به مور له مې د کار بدل کې سړه روټۍ او څو پیسې ورکولې. ما په سړه روټۍ د خان په پیسو د کلي سکول کې پنځم هم پاس کړلو. دا ځل چې کلاس کې اول راغلم نو مور مې د پلار قبر له بوتلمه زه، قبر ته دا رنګه ګویا نه شوله. بچی دې بیا کلاس کې اول راغلی، ستا دا ارمانو چې افسر جوړ شي دی. بچی دې بیا کلاس کې اول راغلی، ستا دا ارمانو چې افسر جوړ شي دی، نو دا ارمان به دې اوس زه پوره کوم. مور مې شپږم کلاس کې داخل کړمه، هو د بې غیرته خلکو بیختې وځي زما په مور پسې کیسې تړلې. خلکو به ما ته هره ورځ دا ویل، مور د خانانو که د سله ورځي. ما به زه وې سړی روټۍ او څو پیسو په خاطر د خان بچو له جامې وینځي که نه، کوهیلو ما نه به افسر جوړوي. یوه ورځ بیا چا دا پوښتنه وکړه، ما چې جواب کې ورته دا ووې نو هغه په بړق بړق په خندا کې ووې، مړه جامې وینځي که بل څه له ځي. زه خو ماشوم وم پسې نه پوهېدم. کور ته چې راغلم او مور ته مې ووې، زما حیا و له عزت ډکې مور ځان ته نږدې کړم او ډېر یو ژړل. ویل یې چپ شه زما ګل بچیه، ستا نه ضرور به زه افسر جوړوم، چې د بابا ارمان تر سره دې شي، بیا بس به هر چا سره مه ودرېږه. خو په ټول کلي کې بس دا کیسه وه چې د پلانې خان که د سله ورځي. زما په ذهن باندې دې خبرو دومره اثر وکړه ماما چې بس نو مور مې د خان د کوره منې کړله. ما پاک دامنه مور په کور کېنوله. زه اوس په ښار کې مزدوري کومه، لکه د پلار ډېره خواري کومه. اوس هم سهار چې واړه سکول ته ځینو زړګي مې کېږي، خو بس څه وکړمه، ځان له په خپله ډاډ ورکوم او بس دا ټپه کړم
زما د مور عزت نه ځار شه داسې سکول داسې بلها ډېر تعلیمونه دغې ماشوم چې کیسه ختمه کړله زما د خوا نه په سلګو کې لاړو یوه شیبه پس یې بیا چغه کړله په راشه ماما مسواک تسبیح کو واخلې په راشه ماما مسواک تسبیح کو ډېر یو کلام بل خوشحاله اوسې او ډېره مزه کلام غربت رکشه سمزه د زندګۍ هم نه وه غربت رکشه سمزه د زندګۍ هم نه وه ما چاته کړې اراده د خودکشۍ هم نه وه بېوسي دومره چې په جیب کې مې روپۍ هم نه وه بېوسي دومره چې په جیب کې مې روپۍ هم نه وه هغې غوښتنه چاته کړې د سیالۍ هم نه وه مننه او پښتون فطرت مې غلامي یارانو نه قبلوي پښتون فطرت مې غلامي یارانو نه قبلوي خو دې وطن کې سمانه د ازادۍ هم نه وه مننه او زما د مینې په اظهار خاموشه پاتې شوله زما د مینې په اظهار خاموشه پاتې شوله عجیبه دا ده چې کڼه نه وه ګونګۍ هم نه وه مننه او ماله زما د محبت صله یې دغه راکړه ماله زما د محبت صله یې دغه راکړه د بل په نوم شوه او وښلې یې سلګۍ هم نه وه او ماله زما د محبت صله یې دغه راکړه د بل په نوم شوه او وښلې یې سلګۍ هم نه وه او وقار په مثل د ادم ترېنه خپل ځان قربان کړو هغه په مثل یو زره د دوحانۍ هم نه وه ملګرو سلامونه نیکې هیلې او ډېر زیات احترامات محبتونه او خصاتونه ومنئ خپرونه ده غزل زار او زه یم غازي نادان قدرمنو یو داسې زلمی لیکوال لا سره ناست دی چې د هغې شعر او د هغې نظم یو ځانګړی انداز لري پښتانه ورسره مینه کوي او ډېر ښه شعر لیکي ښاغلی وقار علي وقار صاحب د شب قدر د سیمې سره تعلق ساتي ډېره زیاته مننه چې په دې دومره مصروفه وخت کې تاسو موږ له یو څو شیبې راکړي مننه مو کوو او ژوند هم ښه روان دی مننه غزنادان صاحب مننه ستاسو کومه چې په دغه مصروفه ژوند کې څو لمحې څو شیبې مو ویستې او ته مونږ راغلې بې ټولو بې کچه مننه او ستاسو مرام او مقصد شعرونه نو شعرونه له به راځمه چې یو پوښتنه صرف لرم بیا به صرف خیر د کلامونه واورو وقار صاحب ډېره مننه بس دغه یو پوښتنه ده چې شاعري م کله شروع کا څه کتاب هم شته او د استاد حوالې سره لږ خبرې غازي نادان صاحب په کال 2004 کې ما باقاعده لیکل شروع کړي دي د دغه نه وړاندې به مې هم په شعر پسې شعر وې خو لیکل مې نه کول او د دغې وجه چې شاعري ماته په وراثت کې ده والد صاحب مې هم شاعري کوله کوي اسرائیلي اسرار صاحب او د کتاب په حواله باندې نو زه به دا ووایم چې ناراستي ده او هغه د اندیش بابا په لار باندې تګ دی چې لا نه وینم چې زما شاعري د چاپ قابله ده راځم شعرونو له ټیک شو جي د زړه کې مې د اور یوه لمبه پاتې کېده د زړه کې مې د اور یوه لمبه پاتې کېده زه مخکې تلم شاته هغه پاتې کېده مننه او قابل و د وژلو خو غلیم مې ځکه ماف کړه قابل و د وژلو خو غلیم مې ځکه ماف کړه بچو ته په میراث کې مې وسله پاتې کېده مننه او چې ما به لا اله ویله ته به را په زړه شوې چې ما به لا اله ویله ته به را په زړه شوې زما نه به نیمګړې کلمه پاتې کېده او ګرم نه یم کویه زه له ژوندانه یم ویستلې ګرم نه یم کویه زه له ژوندانه یم ویستلې هغې ته به حیرانه آینه پاتې کېده مننه او د ډېرې مجبورۍ نه مسافر شوم یارانو د ډېرې مجبورۍ نه مسافر شوم یارانو بچو نه مې قلم کتاب بسته پاتې کېده مننه او وقار ته به چې وویل چا څوک له خدایه غواړي وقار ته به چې وویل چا څوک له خدایه غواړي په شونډو به یې ښه ځل ستا نامه پاتې کېده وقار صاحب خوشحاله اوسئ قدرمنو وقار علي وقار صاحب د شب قدر د سیمې را سره تاسو واورېدو د دې دغه نظم او بیا دغه شعرونه یقینا چې د ستاینې وړ دي موږ سره په دعاګانو کې یاد ساتئ بریالي اوسئ